ملګرو نن درته د واده د شپې پوره معلومات درکوم چې کومه ښځه د خاوند کور ته راواده شي نو هغې سره به په کومه طریقه باندې کوروالی کوي او تاسو ته به په کومه طریقه باندې کوروالی خوند درکوي او ښځه به هم ډیره نه پازابیږي یعنی ډیره به نه خوږیږي. دغه معلومات اوریدلو کتلو لپاره موږ سره د دې ویډیو تر اخره پورې پاتې شئ چې تاسو د دې ټول هر څه نه خبر شئ او دغه مهم معلومات چې تاسو ته هم درلاسه شي او تاسو هم دغه هر څه په خپلو سترګو باندې وګورئ. دا ویډیو مهمه وګڼله ځکه یې در سره شریکوو. قدرمنو ملګرو تاسو ته چې څنګه معلومه ده چې کومه جینۍ د خاوند کور ته راواده شي نو هغې چېرته خاوند کتلی لیدلی هم نه وي یعنې پردي خلک وي نو د دې د وجې هغې په زړه کې لږه یره وي او ګبراهټ خو په کار دی چې په اوله شپه دې سره داسې ګپ شپ ولګوي او داسې د خندا خوشحالۍ د مینې محبت یو څو خبرې وکړي چې د دې زړه پې راجوړ شي او تاسو سره یې زړه ولګي ځکه چې دا د ټول عمر خبرې دي. که چېرې ته یو ښځې سره لږې په مینه محبت باندې خبرې وکړې نو هغه به ټوله ستا وي او که نه ته چېرته په غوسه کې یا په جنګ جګړه په ښځه باندې بدماشي هر څه کوي نو ښځه خو څه نشي ویلی خو د ښځې زړه ته پې نسخان میلاویږي او هغه بیا خفه کېږي. او کله چې د واده په شپه تاسو خپلې کمرې ته لاړ شئ او د خپلې ښځې سره میلاویږئ نو هغه د ستاسو نه ډېره ګبراویږي هم او ډېره یریږي هم ځکه چې په ژوند کې په لومړي ځل وي چې دې سټیج ته انسان ورسي او دغه شپه پې راشي نو ښځه پکې ډېره ګبراویږي او ډېره پکې یریږي. کوشش د هغې سره دا کوئ چې په مینه محبت باندې چې هر څه وي ورسره کوئ چې د هغې زړه پې نه خفه کېږي او هغې ته ډاډګیرنه ورکوئ. که چېرې تاسو په خپله ښځه باندې خیال کوئ او د هغې سره ګزاره کوئ په هر څه کې نو د ټول عمر دپاره به درنه ښځه خوشحاله وي او هیڅ به مو خفګان لا نه ورکوي. دا ویډیو هم ډېره مهمه وګڼله. موږ غوښتل چې تاسو هم د دې هر څه نه خبر شئ ځکه مو در سره شریکه کړه.